اطلع دلته راسه ورشه زویه د باندې دروازه څوک ټکوي دروازه ور خلاصه کړه خبره وره اطلع کې زما پوښتنه وکړه چې پلار دې چیرې دی چې هغه کور ته نسته وتلی دی ښه دی ورشه ورشه زویه پلار ته دې ووایه ورته ستا انډیوال د باندې ولاړ دی وایي راووځه غواړي دی ما پلار نسته بازار له تللی دی ښه نسته کور ته ځه سمه ده زویه زه درسه ولاړمه شه سمه ده څنګه څوک و ستا یار ولو ستا پوښتنې وکړله ول دی چیر دی ما ورته د باندې وتلی دی ډېر ښه دی بس صحیح ده بس ورشه د لمانځه ټیم دی خپل لمونځ به کله اداره شه اکا څه وایې بابا وایي 200 روپۍ را ښه بابا درته ویل 200 روپۍ راکړه و بابا راته ویل د ګوټونو مې څه شو هلکه کاکا څه وایې هلکه د موټرسایکل چابۍ راکړه زه بازار له ځمه څه کار مې دی په بازار کې هلکه ته دلته څه شکایت ناست یې تا ته ما څه وویل د باندې ما له ورسره لمونځ وکړه ته دلته ناست یې تا لمونځ وکړئ و بابا ما لمونځ وکړئ درواغ ولې وایه تا خو د المارۍ څخه خالي کالي راوکښو وادي استاده لیک کښېنې ستا لمونځ کله وکړي ما ولې نه ولیدې یا ما وکړئ بابا ته رښتیا درته ویلي چې ورشه ما له 200 روپۍ راوړه زما په کار یا د چیز 200 روپۍ زه ولې دا دروغ وایه تا ته دا نه ده معلومه سړی چې دروغ وایي الله پاک هغه ته څومره غټه سزا ورکوي بابا صدقه مخکې تا د باندې ما ته څه ویل خبره وره ادله کې زما پوښتنه وکړله چې پلار دې چیرې دی چې هغه کور ته نسته وتلی دی ښه دی ورشه ملګرو دا د هغه والدین دپاره دا ویډیو ده چې کوم والدین د اولاد د مخه غلط تربیت یا درواغ ورته وایي یا ور زده کوي پر دا عمر باندې دا د هغه والدین دپاره ده ولې کوچنی پر دا عمر باندې هر څه زده کوي ولې ته چې کوم عمل کوې کوچنی هغه ته ګوري د هغسې زده کوي نو بهتره د هغه ده چې خپل اولاد د مخه نیک اعمال وکړو جزاک الله